په خپل ګاډي کې را رواني چې شاته یووي ته پام شي. هغه په د پسې جاسوسي کوي د دې دپاره چې دا پته ولګولی شي چې دا غدار دی او که نه دی. په دې کې د رنګ راشي چې رنګ کولو والا د ویکټر لور هیلین وخیجي. هغې باندې سخت نفرت کو خو سه ورته مینتونه کول چې په خدای بشي او پتا بشي مال زما رور راولا. وی زما مور او پلار دوه هغه پرې خوته دي چې دوی ورته انکار وکي ولې چې دا په مزغو کې به هر وخت صرف یو سیس تابع ده د ایجنسي حکم. خو لږ ساعت پس دغه زمیر راویښ شي او د ډیر سوچ کولو نه پس فیصله وکي چې زه به نیسلن ضرور بچ کوم او په غوسه کې د ګاډي نه وځي چې د خپل ایجنسي والا ګاډي له ورشي او بلټ پروف جیکټ ته راواخلي او ورسره ملګري ته دا هم وایي وی زما د راتلو پورې په یوې باندې نظر ساته زه بس دغه د لاړم او رالم. دغه ځای روان شي او په دې سوچ او فکر کې چې یوې غیر د چا دپاره کار کوي. بل خوا د راتلو نه پس د ته ملګري موقت ته پام شي چې تمانچه ورپسې روباسي او د ځان د حواله کولو دپاره ورته ووایي. خو څنګه هغه رامخکې نو په دغه وخت کې یو ډز شي کوم چې یووي و او دغه کس یې وویشته او سره د موقت ته د دغه ځای نه وتښتېده. په دې کې ایډم د ویکټر د دشمن خواله ورسي چې دغلته کې ته پته ولګي چې دغه ځای خو د کسانو نه ډک دی دننه ورتلل مشکل دی چې د مزغونه کار واخلي او د ډیران اسقا جامې روچتې کي او د هغوی خواله داسې ورشي چې هغوی ته داسې ښکاره شي وي که چېرې دا نشی دی چې اسقا بوی د وجې هغوی یې پرېږدي چې دا غریب بچا ته څه ووایي. خو په دننه کېدو سره دوی د ټول نه مخکې یو څوکیدار له سابنده کي دې دپاره چې دا معلومات حاصل کړلی شي چې هغه یې په کوم ځای کې ایثار کړی دی چې هغه ورته ووایي چې هغه په 5م چت کې دی چې دې ځان ته لارې صفا کولو سره د 5م چت په لور روان شي. خو د هغه د کسان ختمول دومره اسان نو. د هغه یو کس د بله تیز و چې د یو کس ته لګیا وي او بل یې په ډز وویل. خو دوی د راغورځېدو په ځای باندې هغوی سره مقابله کوي چې ټولو کسان د ختمولو نه پس د هغوی د مشر خواله ورشي چې د کیمرې ور بند دي. دوی ورته ورته کولا وخلو دپاره ووایي خو دوی د خطرې نه مخکې نه خبري چې ور په کولا وخلو باندې هغه په ډز وشي. خو دوی ورته الټا خپل ملګري ور مخکې کی چې د ګولو د ختمېدو نه پس د خپل نشانې په کمال سره په ډز ته نه ګوتې پیالي کی او نیلسن په منډه باندې د خواله راشي چې دوی ورته په غوږونو د لاسونو خودو دپاره ووایي او په دې کې په یو ډز ور لګاته تمامه او نیلسن په غېږ کې دغه ځای نه روباسي. نیلسن کور ته د رسولو نه پس ایډم په خپل ملګري پسې روان شي دې دپاره چې د هغه نه پته ولګولی شي چې یووي څنګه انسان دی. خو د مسلسل رنګونو باوجود هغه رنګ نه اوچتی چې د په زړه کې شک را پیدا شي. کله چې د ملګري د کور خواله ورسي نو د هغه ګاډي ورته میلو شي خو هغه ورته میلو نه شي چې د دغلته کې د دوکان کیمرې ته پام شي چې دوکان مالک د خبرولو په ځای باندې د دوکان شیشه ماته کې ورننوځي پکې چې د کمپیوټر په کتو سره پته ورته ولګي چې موږ ته دلته کې راغلی خو ما ته څه هم اطلاع میلو نه شو. په غوسه کې د کمپیوټر سکرین مات کی او دغه اطلاع ایجنسي ته ورسي. په دې کې د غوږونو د پولیسانو د ګاډو आवाज راشي چې دوی ښه په ساسمه باندې وروځي او خپل تعارف ورسره وکړي چې دته د سویلو په ځای باندې هغوی همدغسې لاړ شي. خو ایډم ته دا پته نه وي چې دا هر څه پټ په پټه د ملګري اولډ بلیک ګوري. ایډم په زخمي حالت کې خپل ځای ته ورسي چې دغلته کې ورته د چا د موجودګۍ احساس وشي. څوک چې هیلین وه چې ایډم ورته سویلو نه مخکې بېهوشه شي. خو په خوشقسمتۍ سره هیلین د چغې جوړولو په ځای باندې پټۍ ورله شروع کړي چې په دې کې د ایډم د ایجنسۍ والا د ویکټر رنګ اورېدل شروع کړي چې اولډ بلیک ویکټر ته لګیا وي وي دا معمولي غونډې کې سکیورټي ګارډ په اصل کې ایجنټ دی چې دې په اورېدو سره مونا پوهه شي چې ایډم په خطر کې دی. په سبا باندې ویکټر خپل درې بدماشان د ایډم د کور مخې ته ودرولي چې مونا د ماچس په بانه باندې هغوی خواله ورشي چې لا بل اولډ بلیک ووژني بیا ورله بل ملګري او چې څنګه ورله بل ملګري باندې ډز کولو والی نو هغه په مرۍ وولي. خو دا دومره همتناک وي چې تکلیف باوجود هغوی ټول د همیشه لپاره کار تمام کړي. د ډزو په اوازونو سره ایډم په هوش کې راشي او چې څنګه د خپل کوره بار ته روزي نو مونا ته پام شي چې هغه د خپل ژوند اخري سلګۍ اخلي چې دته صرف دومره وایي وزر تر زره دې ځای نه ځان وباسه. هغوی ته ستا په باره کې د هر څه په باره کې پته ولګېده او سا ورکړي. اوس ایډم په مکمله توګه باندې یوازې پاتې شي. د ټول نه مخکې د خپل لیپټاپ نه د یووي د ګاډي پته ولګوي او همدغې مطابق روان شي چې یوې زړې کارخانې ته ورسي چې دغلته کې سکیورټي ګارډو سره د مقابلې کولو نه پس دننه لاړ شي چې دغلته کې ورته موکوت او یووي دواړه میلو شي چې د هغوی د خبرېدو نه مخکې دې موکوت ته په خپه وولي چې لا بل سوال ته د پیسو په باره کې وکړي وي تاسو پر دې پیسو باندې څه کوئ چې په دې سره موکوت ته خاموشه شي او یووي ورته ووایي وي دغلته کې وګوره چې دغلته کې یو ماشومه سخته په بیمار حالت کې پرته چې یووي ورته ووایي وي دا ټولې پیسې موږ د موکوت ته د لور د علاج دپاره راټولولې. د دې نه پس ایډم د موکوت ته نه د تماکو په باره کې تپوس وکړي چې هغه ورته ووایي په یو وخت کې زدره سوډان د عوامو په نظر کې یو هیرو ومه موږ په فرانس باندې یقین وکړو چې دوی به موږ له ازادي راکړي خو په حقیقت کې د هغوی صرف په تیلو کې مطلب و. جنګ یې راته جوړ کو زموږ بېګناه خلک یې پکې مړه کړل او چې کله ما د دغه ظلم خلاف اواز اوچت کو نو دوی زما د وژلو دپاره زما په کور حمله وکړه خو زه پکې نه وم چې ښځه یې راله ووژله او دغه
دغه دا لور مې مرګ سره په جنگ ده او اوس زه د دې د علاج لپاره د ملګرو نه پیسې غواړم. د دې پورې دوسره ایډم پوه شي چې اصل دهشتګرد مکتا نه بلکې هغه سیاستدانان دي کوم چې دهشتګردو په نوم باندې په زرګو بې ګناه خلک ووژل. دغه د ځانه نفرت پیدا شي چې ما دومره سوچ نه کوم زه ټول عمر لکه د کلونې غونډې استعمال شوم. د په دوس هم یقین نه کیږي چې دی هغوی ته ځان د حواله کولو دپاره ووایي چې وی ورته د مغه سري ځان حواله کوي او مکتا ورته په اخري ځل لور سره د ملاوېدو دپاره ووایي چې په دې کې دوی د یو ډز اواز واوري چې هغه د دې جنسي کسان یو مکتا وویل او چې دې نه مخکې چې دوی په څه پوه شوي وو په دې کې په د ډزو باران شي چې ایډم ورته چغې وهي زه ستاسو کس یم. خو هغوی د ودرېدو واله نه چې دوی پوه شي چې دوی مقصد ما ختمول دي چې دا راز د همیشه دپاره غیب شي. خو ایډم همت ونه بیل یو مقابله ورسره شروع کړي چې ډون کسانو د وجرو نه پس پلیر کسانو پسې سلنډر ورولي چې په هغې کې والوځي او چې کم کسان بچي وي هغوی هم خپل انجام ته ورسوي. دوی چې څنګه واپس راشي نو مکتا مړ شوي چې ایډم یووي ته ووایي چې ماشوم راواغلو په ما پسې راځه چې یووي له د لوګو والا ګرنیټ ورکړي وي دا بار تو ولا په دې سره به لوګي جوړ شو په دغه لوګو کې ته هسې ډزې کوه چې دې د هغوی پام یووي ته کې او په خپله باندې د شا د اړخه ګرنیټ ورپسې ورولي چې دې نه پس دغلته کې د ټولو کسانو ایډم ته پام شي او یووي د موقع نه د فایدې په اخیستو سره د ایډم په ګاډي کې سره د ماشومې کښېني چې ایډم راشي او د دغه ځای نه د ځان سري دوی هم وباسي. بل خوا ویکټر ته د ښځې د غدارۍ په باره کې پته لګېدلي یو وجلي او په خپله باندې هم د جنسۍ د لاسه مړ شي او اخر د دې د حکومت پټ مخ دنیا ته وړاندې شي. بل خوا یووي سوډان ته په رسېدو باندې د یوې نوې زندګۍ آغاز وکړي او اوس د هیلین په ټوله دنیا کې څوک هم پاتې نه شي او ایک یوازې په بس کې ناست دی چې په دې وخت کې ایډم سره د نیسلنې خواله راشي او چې څنګه د دې د ادارې والا مشر د ده وجلو والي نو دی هم د هغه چاقو ورله د خولې نه غاړه وباسي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره ما له راکې اجازت. بای بای.